رښتیا خبره دا ده چې ظالمان بهادران نه وي، ډېر بزدل او بې ایمانه وي. بهادر سړی هیڅ چیرې په چا ظلم نه کوي. بې عمله دعا د خدای به نیز نه قبلیږي. انسان چې انسان وي څومره همدرد وي، او چې انسانیت ترې لاړ شي نو بیا څومره بې رحمه شي. د کوم قوم ښځې چې بیدار شي او د ملک د ازادۍ لپاره ملا وتړي، نو هغه قوم څوک غلام ساتلی نه شي، او هغه قوم به ډېر زر خپل منزل ته ورسیږي. چې کوم قوم ته خپله ژبه سپکه شي، نو هغه قوم سپک شي. د هر سړي عزت په خپل لاس کې دی، او که هر سړی خپل خواهشات او ضروریات کابو کړي، نو همیشه به آرام او خوشحال او عزتمند وي. غم او فکر هغه چا سره وي چې د ځان لپاره کار کوي. څوک چې د خدای لپاره کار کوي، هغوی هیڅ غم او فکر نه کوي. انقلاب سیلاب دی، او همیشه ویده ګامونه وړي او ویښ آبادوي. تاسو ویښ شئ، منظم شئ او انقلاب نه ګټه واخلئ. د کوم قوم مشران چې زړور وي، هغه قوم کې هم زړورتیا پیدا شي. او چې د کوم قوم مشران بزدله وي، هغه قوم کې بزدلي پیدا شي. خدای دې پښتون ته د بدۍ وس نه ورکوي، او چې وس ومومي، لکه د لړم د بچو خپله مور خوري.